د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ درېمه ونډې د هغې په اړه او پاکستان سوپر لیګ فاینل ملتان سلطان لاهور قلندر په اړه به په دې ویډیو کې خبرې کوو. شینواري سپیکس زه ستاسې ورور نجیب الله شینواري سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دې نه مخکې چې سره د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ درېم ونډې په اړه خپل نظر شریک کړو. د PSL فاینل ملتان سلطان لاهور قلندر موږ به دغه ډیره مهمه دغه تاسې کوشش وکړئ دا د کرکټ مینوال هم دې ته چې د مینې محبت خلک د فیسبوک پیج ته چې دغه دلته مې سره اچولی هم دی شینواري سپیکس لایف آفیشل پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواري د کرکټ اصلي پاڼه نو دغه در سره فالو کوئ لایک کوئ. دلته 30 سیکنډ ریل اچول کیږي 30 سیکنډه نو هغه موږ د میچ په نمخ کې میچ دوران کې تاسو سره خپل لنډ نظرونه په دې ریل کې شریکو. دا اوږدې ویډیوګانې په یوټیوب باندې فیسبوک باندې دا ډېر زیات وخت اخلي. امریکا د لږ مصروفه یو نو ځکه کمی شوي دي ستاسې غوښتنه زیاته وي هلته به زموږ او ستاسې هغه اړیکه سره برحال وي. دلته به داسې هفته کې یو ځل نیم یو ویډیو ورکې اچوو چې هغه تاسو سره خپل معلومات شیر کوو. باقي د پاکستان او استرالیا سیریز را روان دی. افغانان به مختلف IPL کې لوبیږي په هر څه په دې په اړه به سره خبرې نظر کوو شریکو. نو شینواري سپیکس لایف آفیشل دا زموږ د فیسبوک پاڼه ده. تقریبا 8-9,000 پکې هغه لایک دي او 18,000 دغه شی به فالوي. نو دغې پاڼې ته ورشئ او در سره فالو کوئ لایک کوئ شیر کوئ. خو 30 سیکنډ هغه ریل چې دي هره ورځ پکې را روان دي. بلا خد هغه انټریکشن روان دی ډېر خوند کوي. ډېر ښه خلک پکې دي. هغه ټول ګیدړان چې وو هغه تینې ختم شوي دي. ډېر زیات هم بلاک کړه ماشاءالله یو 100,000 خو به هم بلاک کړي او کیسه به روانې اوس خیر دی الحمدلله. نو هلته راشئ د کرکټ مینوال د مینې محبت خلک. اوس راځو شروعات د دغه نه کوو د افغانستان او پاکستان د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ درېمه ونډه انټرنیشنل دوه خو وشو سیریز لاړه. دویم میچ کې تاسو ټول ته معلومات دی چې بنگلاديش یو پروفیشنل کرکټ وکړ. لیټن ډاس وګورئ هغه داسې بیټینګ کوي لکه رحمان الله ګربز سمې شپږیزې وهي مګر چې ورته معلومات دی چې پیچ کې د فاست بالر دپاره ارلی سوینګ سی می نو په کلارې لوبه کوله او د 100 بالونو نه پورته بالونو باندې سینچري واله. هماغه شی و چې ورسره مشفق الرحیم اندر ایکسپیرینس کس هغه ټیم دغه دې ته ورساو چې 300 پلس ټارګیټ بیا خو 300 نه پورته ټارګیټ چیز کول آسان کار نه دی. نو افغانستان هغه لوبه بایلو ده. د افغانستان بیټسمینان ګوره زده کړه به کوئ تر څو پورې به په زده کړې روان یاست. انټرنیشنل کرکټ د زده کړې ځای نه دی. زده کړه چې دی ډومیسټک کې کیږي زده کړه چې دی په شپږیږه هلته تاسې لیونیان شئ سم ډزو مار به شروع کړئ مګر چې انټرنیشنل ته راشئ دا ونډې تاسې داسې کوئ لکه نن سبا دنیا کې چې خلک ټیسټ کرکټ کوي او بیا T20 تاسې داسې کوئ لکه څوک چې ونډې کرکټ کوي. نو دا 15 کالو راسې نوروز منګل او دا نور کوچان دا لوکل دا خو زه یم چې تیری لرې کي د دوی سره کوالیفیکیشن صحیح نه دی. د دوی دا کوچنګ لیول 2 چې کړی دی یا مثلا یا پاکستان کې کړی بعضو هلته خپله په کرکټ بورډ کې لیول 2 اخیستي یا لیول 3 نو ته باید استرالیا ساوث افریقا دې ځینو ته لاړ شي پاس کې امتحان ورکړي زده کړه وکړي. کوچنګ سیستم ډېر اپډیټ شوی دی. دا وروسته پاتې خلک دي. نو دې د خاطره سټوارټ لا چې دی ښه وکړه چې واخیسته همداسې نور خلک په دې دغه کې کوچنګ دغه کې داخل کی چې مثلا په رحمان الله ګربز په زازي په دغه درویش رسولي اکرام علي خیل په دې خلکو کار وکړي چې دا خلک ښه شي تکړه شي پرمختګ وکړي د افغانستان آینده ښه شي. رحمان الله ګربز یو پریس کانفرنس کې وی چې موږ باید بیټینګ لانګ وکړو زیات وخت بیټینګ وکړو. نو د الله ولی وی بل ته مسئلې کوي په خپله پاملې کوي خو ته بیټینګ وګود وکړه که نه په وکټ باندې سټی شه. نو ځکه وزیم دی باید اوپننګ ته نه اوپننګ باید زموږ سالیډي ریاض حسن او ابراهیم زادران دا خلک باید زموږ اوپنرانی. زما په نظر رحمان الله ګربز خو انجرډ دی د هغه په ځای اکرام علي خیل د راشي او اکرام علي خیل دی یو ځای کې چې دی د رحمت شاه په ځای وان ډاون اکرام علي خیل راشي. نمبر 4 رحمت شاه نمبر 5 شاهدي نمبر 6 نجیب الله زادران او نمبر 7 عظمت الله عمرزی نمبر 8
که محمد نبی کېنی دغه را شاهد الله کمال ولګوي دا زما په نظر دا به ښیي نمبر 9 راشد خان 10 مجیب 11 فضل حق فاروقي دغه به ښه سکواډي دغه بهترین دغه دی هغه یو بالر زموږ داسې نه دی په کار چې اته ورکوي هماغه شپېته رنزې ورکوي 2 ویکټې هغه خپل هغوی د لاسه ورکړې لکه بیټسمنانو هسې خپل کار کړی او ځان یې اوټ کاوه نو مهمه دا ده چې په خپل ټایم کې خپل سیټ اپ او خپل ټایم سره خلک روباسي عظمت الله عمرزی په تیره لوبه کې مخکې راایستل شوی و دا واز ټو ارلی که پنچ هیټینګ هم وي مګر بیا هم عمرزی صاحب وروسته هم هیټینګ کوي مخکې هم هیټینګ کوي خپله لوبه ښه موقع اپرچونټي انټرنیشنل کرکټ ته اپرچونټي باید کیش ان کې سکور وکړي مثلا که 50 سینچري دی والې وه غټ یو غټ پلیر درنه سم نوم د جوړاوه نو دغسې موقع دا چې چا کیش ان کړه هغه به کېږي درېیمه لوبه انشاءالله سبا شروع کېږي د افغانستان د بریا په هیله باندې کوشش دې وکړي 2 لوبې لاړې سیریز لاړه هیڅ مشکل نشته مګر که 10 پوینټه نور هم واخلي دا هر پوینټ چې دی موږ به د 500 اوریزه نړیوال جام ته کوالیفیکیشن ته نږدې کوي راځو د پاکستان سوپر لیگ ښه د پاکستان سوپر لیگ فائنل ملتان سلطان لاهور قلندر شاهین افریدي دواړه پښتانه دي دواړه زما فیورټ ټیمونه دي د ملتان سلطان بیټینګ چې دی واقعي سلطانانو غوندې شان مسعود ورته په دې سیزن کې ډېر ټایټ روان دی هغې نه مخکې مو خو دې سیزن کې کنسسټنټ سکورر دی محمد رضوان انادر کنسسټنټ سکورر ټیم ډیوډ دا کس ورته یو ښه د تیر کال ورته شعیب مقصود و دې ځل ته ورته ټیم ډیوډ دی او هغه لاس گیم کې عامر عظمت لوبولی هغه هم ښه لګیا نو مطلب د سلطان بس بله ده ریلی روسو خوشدل شاه داسې نور خلک نو بیټینګ یې ښه سی کلیکینګ کوي بهترین بالینګ ورسره فاست بالینګ کې ډیوډ ویلی راشي هغه یو افریدي ورسره آصف افریدي شاهنواز دهانی ورسره دی نعمان رئیس انادر ایکسپیرینس کس ګوره فاست بالینګ سپین کې ورسره عمران طاهر خوشدل شاه یو کمپلیټ ټیم چې ورته یې غدا دی د دې په نسبت لاهور قلندر بیټینګ کې فخر زمان راوسته فخر زمان د سوپر لیگ ټاپ سکورر دی باقي کله کله خلک چپ ان شي ولکه هیری بروکس سینچري والی و دا قسم مهم دی او ډیوډ ویزا ډاون د اورډر چې دی دا ورته مثلا په 18 بالونو 15 رنزې کې دا یو ټارګټ سی برابرې نو ټیمونه چې دواړه ښه ټیمونه دي د ملتان سلطان ټیم چې دی هغه کمپلیټ ټیم دی اول سر نه موږ ویلي وو دا ټیم به فاینل ته ځي او هغه دی لاړ د لاهور قلندر خو دغه کسان مهم دي فخر زمان هیری بروکس اینڈ ډیوډ ویزا هر څوک چې پین کې دی شي مګر زما په نظر میډل اورډر کې هیری بروکس او ډاون د اورډر ډیوډ ویزا بالینګ کې فاست بالینګ ورسره شاهین افریدي زمان خان دوی دپاره یو ریولیشن په دې سیزن کې زیاتې وکټې واخیستې امرجنګ کیټګري کې یو کس ورته په لاس ورغی دا واز ګولډ دوی دپاره حارث رؤوف ایکسپنسیو یې ټسیږي راټسیږي مګر وکټې علي فاست بالینګ پریشر دی سپین راشد خان لاړه سمیت پاټیل چې دا وال کیږي نو د باندې به چانس اخیستل کیږي او مګر کله چې باندې خلک چانس اخلي بیا د وکټ موقع هم راځي ورسره محمد حافظ که لاس ته ټک ورکه نو صحیح به چلیږي که ټک یې ورنکه د دغه نه ایرېده چې مثلا ریپورټ پشم بیا هغه بالي وال کیږي نو سپین بالینګ د دوی کمزوری دی دغه ځای به هغوی ټارګټ کوي نو سباله به د دواړه هیوي ویټ دي زموږ ذهن مو یې ملتان سلطان یو کمپلیټ ټیم دی باید فاینل وګټي مګر ما ورته څه وي دواړه طرف ته پښتانه دي که نه زړه مو یې لاهور قلندر شاهین شاه افریدي نو که غلطي کو کار څه کیږو لاهور قلندر زما ټیم دی لیټس گو رضوان چې دی تیر ځل ګټلی او مګر قلندریانو سره د دغه نه یې ګټلی ډېر خواري کوي نو لیټس گو وت لاهور قلندر معلومات به کیږي چې څوک به یې ګټي سبا مګر یو ځل بیا دا زموږ یوټیوب چینل د شینواري سپیکس مګر دغه ته راځئ فیسبوک پاڼې ته شینواري سپیکس لایف افیشل هلته دغه رسره شته دی لینک ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه دا دغې ته راشئ دې کې موږ 10 سیکنډه هغه ریل پارټ 1 پارټ 2 پارټ 3 پارټ 4 دغسې دا پکې اچو تاسې ټول کتای شئ نو خپل نظرونه ورسره میچ دوران کې اور وخت کې شیر کولی شو ستاسې ټول د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم